الحمد لأهله والصلاة على أهلها. محترم و معزز ورونو او خویندو، د دین د ابتدایي زده کړو د درسونو په سلسله کې مو څو درسونه د مسلمانو خویندو لپاره بیل کړي وو. په ننني درس کې به د مسلمانو خویندو لپاره هغه انعامات بیان کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي. یو روایت ابن عباس رضی الله عنهما څخه دی چې یوه برخه یې دا ده: رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغو ښځو صفات بیان کړه چې جنت ته ځي. جنت ته به کومې ښځې ځي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د خاوند سره محبت کوونکې وي او د ډیر اولادو زیږوونکې وي او ښه تربیت کوونکې وي. کله چې خاوند د هغې څخه ناراضه وي یا په خپله دا ناراضه وي، نو خپل خاوند ته ورسي، خپل لاس د خاوند په لاس کې ورکړي او دا ورته ووایي چې زه تر هغه وخته پورې آرام نسم کولی تر څو چې ته زما څخه راضي نسې. بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: کومه ښځه چې 5 وخته لمونځ کوي، د روژې د میاشتې روژه نیسي او د خپلې پاکلمنۍ حفاظت کوي او د خپل خاوند فرمانبرداري کوي، هغې ښځې ته به د قیامت په ورځ وویل سي چې جنت ته په هره دروازه دې زړه غواړي په هغه دروازه ولاړه سه. بل روایت کې راځي حضرت سعید بن عامر رضی الله عنه فرمایي: وای ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی دي چې کومه ښځه نیکه وي الله یې جنت ته بوځي. که چیرې د جنت څخه دغه جنتي ښځه دنیا ته راسي، نو د ټولې دنیا مځکه به د مشکو په بوی معطره سي او د لمر روښنایي به ولاړه سي. بل روایت کې راځي حضرت انس رضی الله عنه فرمایي: وای ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: کومه ښځه چې نیکه وي الله یې جنت ته داخله کړي، دا چې که فرضاً دغه ښځه د دنیا طرف ته راسي، نو د اسمان او مځکې په منځ کې چې کومه مسافه ده ټوله به په خوشبویي باندې د دې معطره سي او د اسمان او مځکې په منځ کې چې کومه حصه ده هغه به ټوله روښانه سي او د دې تاج به تر دنیا او په دنیا کې چې څومره شیان دي تر هغو ټولو قیمتي وي. یو چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله، د ښځو لپاره بهترین او غوره شی څه شی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د ښځو لپاره بهتره او ښه کار چې دا په نیکو ښځو کې داخلوي، هغه کار دا دی چې نه دا نامحرم نارینه وویني او نه نامحرم نارینه دا وویني. حضرت فاطمه بیبي رضی الله عنها فرمایي چې دغه کار هغه وخت مکمل کېدای سي چې ښځې په کور کې واوسیږي او د کور څخه بې ضرورته ونه وځي. حضرت کعب بن احبار رحمت الله تعالی علیه فرمایي
چې نیکانې ښځې خو الله جل شانه جنت ته استي، په دې کې شک نشته. البته په جنت کې به حورې وي، خو د حورو ښایست څومره دي، او دا ښځې به بیا تر حورو څومره ښایسته وي. وایي که چیرې یوه حوره خپل لاس د اسمان څخه ښکاره کړي، نو له امله به یې ټوله مځکه روښانه سي، لکه څنګه چې لمر د دنیا اوسېدونکو ته روښنایي رسي، داسې به روښنایي ورسي. دی مبارک فرمایي چې دا یې د لاس ښایست دی، نو د مخ ښایست به یې په کومه اندازه وي، او تاج به د یاقوتو ملغلرو زبرجدو څخه جوړ، نو خدای خبر چې د هغه به څومره ښایست وي. حضرت حبان بن ابي جبله رحمت الله علیه فرمایي چې د دنیا ښځې کله جنت ته داخلیږي، نو دوی ته په دنیا کې د نیکو عملونه په وجه باندې پر حورو باندې افضلیت ورکول کیږي. یعنې څومره ډېر نیک اعمال چې کړي وي، په هغه اندازه باندې به د دنیا د ښځو ښایست پر حورو بالا وي. بالا خو دی، اما چې څومره اعمال نیک وي، په هغه اندازه به د دې ښایست تر هغو زیاتېږي. علامه قرطبي رحمه الله فرمایي، وایي دا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه مرفوعا روایت شوې ده چې د مبارک فرمایلی دي د دنیا ښځې نیکانې دا به د جنت تر حورو 80,000 واره افضلي یعنې ښایسته وي، او د دنیا یعنی د جنتي ښځو چې د دنیا څخه تللي، د دوی ښایست به د جنت د حورو د جنت تر حورو تر ښایست 80,000 چنده زیات وي. بل روایت کې راځي د حضرت ابن عمر رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، وایي د مؤمنې یعنی نیکی ښځې عمل د 80 صدیقینو د عمل سره برابر دی. نو دا د نیکانو ښځو حال دی. وروسته نو نیکانې ښځې مسئولیتونه لري، د حجاب اړوند د دې خاص احکام هغه به هم تر بحث لاندې ونیسو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا.